د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د دغه اونۍ پوهې څراغ خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن به د نبوي سیرت پر چاپ شوي کتاب د اسمانونو میلمه خبرې کوو. ګورئ، موږ او تاسو خدای تعالی داسې یو رهبر را لیږلی دی چې که موږ او تاسو دغه ژوند تعقیب کړو، دغه تګلاره تعقیب کړو، نو زه فکر نه کوم چې موږ او تاسو دې لکه څنګه چې اوس کوم حالت سره موږ او تاسو مخ یو هغلته دې مخامخ شو. د اسمانونو میلمه کتاب سید اکرام سعید لیکلی او ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دغه کتاب کې د عربو له شګلنو دښتو نیولې، د عربو تر نسب، د کعبې آبادي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب، سپین مخی ماشوم ابو طالب ته ګیله، د حبشي هجرت، پند غمونه، د بدر ماښام، د نبی علیه السلام تر دفن پورې د نبی علیه السلام د ژوند او د ده له ژوند سره تړلي لسګونه موضوعات بیان سوي دي. کرات پوهنا هم سنا او هم روزنا رنگی تتمش استاز قلمنا. زموږ همکار ښاغلی عظام الله باوري دغه کتاب لوستی او مرکې ته حاضر شوی دی. له ښاغلی عظام الله باوري سره د سیرت پر دغه کتاب چې نوم یې د اسمانونو میلمه دی تر بحث وړاندې ورځو او د کتاب له متن نه د غار ملګري تر عنوان لاندې د نمونې په ډول یو لنډ مطلب لولو. آرام په شمراحت باورمند یم کړم په مهنت، زه آرام په شمراحت باورمند یم کړم په مهنت، تیارې پورته باله مخشي مشالونه مې ملګري. د غار ملګري د اسلام د تاریخ دا نازکه دوره هم مخ په تېرېدو وه. د نبوت پوره 14 کاله او یو څه نور وخت تېر شوی و. په دې موده کې د اسلام لارښود د توحید شمع په لاس کې نیولې وه او د حالاتو د حوادثو او توپانونو نه یې ژغورله. یو ځل یې د توحید شمع له ځان سره د ثور غار ته یوړه. نبی علیه السلام پوهېده چې مشرکان به یې د لټولو پوره هڅه وکړي او په دې هم پوهېده چې هغوی به تر ټولو د مخه د مکې شمالي لاره ګوري، کومه چې مدینې منورې ته تللې ده. نبی علیه السلام د مکې جنوبي لاره ونیوله. 9.5 کیلومتره مزل یې وکړ تر دې چې د ثور غر ته ورسېدل. د ماشومتوب ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ورسره و. کله به هم چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ستونزمن حالت راغلل، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به لکه د سیوري ورسره مل و. د ثور غار ډیر لوړ و، مزل ډیر سخت و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې وینې شوې او د سفر څخه کمزوری شو. هغه په ټوله لار د پښو څوکې لګولې چې د قدم نښې یې پاتې نشي. د پولاد اعظم خاوند ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ګران رهبر په شا کړ او د ثور غار تر څوکې پورې یې ورساوه. د امت صدیق ابوبکر رضی الله عنه هغه انسان و چې له ځان نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفه کېده. د خپلې خولې مړۍ به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوله. هغه به د ډېرې مینې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر په خپله غېږ کې کېښوده. تر هغې به یې ورته کتل چې خوب به یې پوره شو. وروسته زمانه کې به عمر رضی الله عنه ویل که ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما ته د ثور غار شپې اجر راووهي، زه دې ته تیار یم چې د ټول ژوند عبادت ورکړم. مستدرک روایت کړی عمر رضی الله عنه فرمایي قسم په الله د هجرت د لارې یوه شپه د عمر رضی الله عنه د ټول خاندان څخه بهتره ده. د غار په خوله کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وویل قسم په الله تعالی ته به نه داخلیږي تر دې چې زه در څخه مخکې شم که څه خزنده ضرر رسونکي حشرات ځناور په غار کې وي چې تا ته ضرر در نه کړي. ابوبکر رضی الله عنه غار ته ننوت، ټول غار یې پاک کړ، د خپل لنګ نه یې ټوټه راغوڅه کړه او د غار سوړي پرې بندې کړلې. یوازې 2 سوري خلاص پاتې شول. هلته یې خپله پښه کېښوده. له دننه یې رسول الله مبارک ته غږ کړ مهرباني وکړئ دننه راتلی شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړی شوی و، بېسیکه و. خپل سر یې د ملګري ابوبکر رضی الله عنه په غېږ کې کېښوده. خوب پرې غالب شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر زنګون ویده شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کورنۍ تل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکیه ورکړې وه. کله چې په غار کې ستړی او ستومانه شو، تکیه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړه. کله چې وروسته زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده،
د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته تکیه ورکړه او د هغې په غېږ کې وفات شو. دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غېږ کې ویده شو. د پښو له دردونو بېسیکه یو شلل شوی عظیم انسان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غېږ کې د آرام په خوب ویده شو. د امت صدیق لا هم ویښ و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندي ته یې کتل. هغه به په ژوند کې تل له دې تندي نه د رحمت زیري لیدل. وروسته زمانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، همدا تنده یې ښکل کړ. په شا لاړ، ملا ته یې لاس ونیوه او په لږ وخت کې د فولادي انسان په ملا کړوب شو. هغه نن همدې تندي ته کتل. د امت صدیق په دې تندي کې د توحید رڼا لیدله. د هغه په تندي کې ابراهیمي غیرت و، د اسماعیل علیه السلام صله رحمي پکې وه او د یوسف علیه السلام ښکلا پکې وه. ناڅاپه د یوه سوري نه کومې خزندې ابوبکر رضی الله عنه په پښه وچیچه. درد او تکلیف یې ډیر و، خو ځان یې ونه خوځاوه تر څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښ نه شي او خوب یې پوره شي. د درد تړمې اوښکې یې له سترګو راوڅڅېدې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ ولګېدې. هغه راویښ شو، ویې ویل ابوبکره ته ژاړې؟ ویې ویل مور او پلار مې دي، مور او پلار مې له تا ځار شه، کوم شي وچیچلم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په پښه د خولې مبارکې لیاړې واچولې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیخي رک روغ شو، لکه له سره چې مار چیچلی نه وي. وروسته زمانه کې به وخت ناوخت ابوبکر رضی الله عنه د دې مار د زهرو له امله ځورېده. ان ځینو علماو دا هم لیکلي چې د ابوبکر رضی الله عنه د وفات کېدو یو علت هم د دې مار زهر و چې ډېره زمانه وروسته یې تاثیر گزار کړ. تلی کړم تلاوت د ژوند می د راحت، د قرآن می ژوند د کړه حادثونه می مرګري دا چې ډیر سم. باوري صاحب ستړي مسئ په خیر راغلاست. نن د سیرت په یو بل کتاب د اسمانونو میلمه باندې خبرې کوو. تاسو د سیرت تعارف راته وکړئ او د سیرت د لوست اهمیت په څه کې دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سلامونه تاسو ته قدرمن روان صاحب او د حریت رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ان شاء الله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست، صحت عافیت جامې به مو پر تن وي. ډېره ښه پوښتنه او پر ځای پوښتنه او ښکلی کتاب مو ټاکلی دی. په دغه کتابونو باندې په ټوله کې په سیرت باندې په ساعتونو کم ورباندې وغږېږو بیا هم کمه ده. تاسو د سیرت د لوست په ارزښت باندې پوښتنه وکړله. ګورئ موږ او تاسو څخه تعالی داسې یو رهبر را لیږلی دی چې که موږ او تاسو دغه ژوند تعقیب کړو، دغه تګلاره تعقیب کړو، نو زه فکر نه کوم چې موږ او تاسو دی لکه څنګه چې اوس کوم حالت سره موږ او تاسو مخ یو هغلته د مخامخ شو. ځکه موږ په اکثریتو مواردو کې خپل سنت پرېښي دي او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تګلاره مو پرېښې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو شخصیت و چې هغه په سیاست کې یو قوي سیاسي رهبر و، همداسې په د جنگ په میدان کې یو قوي سالار او قماندان و، په کورنۍ کې یو قوي مدیر او رهبر و، همداسې په هره برخه کې که وښیې همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو کې قوي رهبریت درلوده. نو کله چې موږ تاسو سیرت ولولو نو طبعا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثریت خواص به موږ تاسو ورباندې پوهېږو، ځان ورباندې پوهوو او بیا د ژوند په اوږدو کې کولی شو چې په هغو باندې موږ تاسو عمل ورباندې وکړو، خپل ژوند ورباندې روښانه کړو. بالکل باوري صاحب، که موږ د نورو اشخاصو ژوندلیکونه لولو یوازینی هدف په مودا وي چې د تاریخ په بڼه د هغه له ژونده خبر سو، خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند له خبرېدو سره به زموږ یو هدف دا هم وي چې د چارو چلند ته ځیر سو او هماغسې عمل هم وکړو چې دا پر موږ سنت هم دی. بله ډېره مننه. باوري صاحب په سیرتونو کې د رسول الله مبارک ژوند ډېر په تفصیل سره بیان شوی دی. یعنی ویل کېږي چې په نړۍ کې ښایي یوازینی یعنی لومړنی شخص وي چې دومره په تفصیل د ژوند لیکل شوی دی. ان د ورځو یادونه پکې شوې ده، یا مثلا د ژوند ټول ابعاد پکې راغلي دي. د دې راز په څه کې دی چې بیخي مفصل د ژوند راخیستل شوی دی؟ روان صاحب مختلف نظرونه په دې اړه شتون لري. ځینې علما وایي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له معجزو څخه یو معجزه همدا هم وه، لکه څنګه چې تا مخکې هم یادونه وکړله. ډېر پیغمبران موږ تاسو لرو، خو فکر نه کوم چې د یو پیغمبر دی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان هغه ژوند دی بیان شوی اوسیږي، د هغه شمایل بیان شوي اوسیږي، حتی د هغه ورځ ژوند دی بیان شوی اوسیږي. یو خدا چې خدای تعالی به دا د وروستي پیغمبر په حیث باندې را لېږلی دی،
لدی وروسته بل پیغمبر نه راته، نو د دې هر څه د امتیانو ته او هغه څوک چې نه مسلمانېږي هغو ته باید روښانه وي. نو زما خپل پاند هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو له سترو معجزاتو څخه وه چې د ژوند ډېر په تفصیل او په شد و مت سره بیان شوی دی. او اوس که موږ تاسې وګورو په دغه اوس زمانه کې د ژوند په یو کوچنی برخه باندې هم په سلهاو کتابونه لیکل کېږي. سل دی چې 1400 کم زیات کلونه تیر شوي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ژوند څخه، خو بیا هم موږ تاسو داسې روښانه ده، یعنی که د سیرت کتابونه لولې داسې فکر کوي چې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اوس موږ په مابین کې شتون نه لري، خو ته به وایي داسې موږ فکر کوو چې اوس ژوندی دی. داسې کټ مټ موږ ته سیرت را انتقال شوی دی. بالکل. ډېره مننه باوري صاحب. فکر کوم یو بیت هم داسې دی چې ستا مینان به تر قیامته وي موجود جانانه، یو به جنوم اخلي او بل به وایي درود جانانه. رښتیا هم دا نوم زموږ او ستاسو ترمنځ دومره ډېر دی چې د بل هر شخص په پرتله موږ ډېره یاداوري کوو. باوري صاحب، د رسول الله مبارک د ژوند ترڅنګ د هغه د یارانو یا خلفای راشدینو نومونه ډېر راځي. یعنی که موږ وګورو موږ د خلفای راشدینو په ژوند هم ډېر خبر یو، د هغوی په ژوند باندې هم ډېرې لیکنې تر موږ رسېدلې دي. چون دوی یو ځای ژوند کاوه، غذاوې یو ځای کولې، سفرونه یو ځای کول، او د بار ته مثلا له کفارو سره جګړې ته مثلا دې ته یو ځای وګور کړی وه. د هغوی په ژوند د پوهېدا راز په څه کې دی چې موږ ډېر په پوه او ډېر څه ترې زده کړو. بالکل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله ویلي دي چې له ما څخه وروسته خلفای راشدین دي او تاسو د هغوی متابعت وکړئ. یعنی که څه تاسو زما په سنتو کې ونه موندل، هغه خبره تاسو ته ګونګه وه، نو بیا تاسو کولی شئ چې د خلفای راشدینو د اقوالو او د افعالو پیروي وکړئ. بالکل. کله چې موږ تاسو له یو چا سره ګرځېږو او بیا له داسې یو ستر شخصیت سره چې صحابه کرام ورسره ګرځېدلی دي، یعنی حتی صحابه کرام د خپل ژوند، د خپل مال، د خپل هر څه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تیر و، ورنه قربانول یې، نو طبعا د دوی تاریخ هم، د دوی سیرت هم همداسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بالکل تړلی دی، ور انتقال شوی دی موږ او تاسو ته. نو د هغوی د خلفای راشدینو یا په ټوله کې د صحابه کرامو ژوند ته که موږ او تاسې وګورو، د هغو مبارزې ته که موږ او تاسې وګورو، نو زموږ او ستاسو په ژوند کې به ډېر یو مثبت رول ولري. بالکل. د رسالت بار د رسول الله مبارک پر وګو، خو که وکتل سي خلفای راشدینو او صحابه کرامو په ډېر ښه ډول د رسول الله مبارک ملګرتیا وکړه، ښه یې ورسره وپالله. که څه هم په لومړیو کې مخالفتونه هم ډېر جدي وو، بیا یې ورسره وپالله هم دغسې تر ډېره ځایه پورې. یعنې ده په نقش قدم مضبوط قدمونه یې کېښودل. په پایله کې دا د ډېره نړۍ مسلمان هم سوه. بله. باوري صاحب، تاسو چې سیرت لولئ، معمولا یو څوک چې د یو چا په اړه یو کتاب لولي یا د یوې تاریخي محدودیې په اړه کوم کتاب لولي، د څو شیبو لپاره هماغه مهال ته ځي، یعنی د زمان کې یو ډول مزل کوي. تاسو چې د رسول الله مبارک سیرت لولئ، څه احساس کوئ؟ بالکل همداسې روان صاحب. کله چې موږ تاسو کتاب لولو او هغه بیا داسې کتاب وي چې هغه په هنري ژبه باندې لیکل شوی اوسیږي، نو طبعا انسان بیایي هماغه حالاتو ته بیایي، هماغه وخت ته بیایي. زه چې کله سیرت لولم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لکه څنګه چې مخکې هم یادوري وکړله چې سیرت په ډېر ښه شکل موږ ته را انتقال شوی دی. هر چا چې په دغه برخه کې خپل قلم او خپل ژبه کارولې وي، خدای تعالی دې هغو ته پوره اجرونه ورکړي. واقعا په ډېره ښه بڼه موږ او تاسو سره رسېدلی دی. کله چې سیرت موږ او تاسو لولو، که د بدر غزا په هغې کې بیانېږي، موږ او تاسو کټ مټ هغلته جنګ ته بیایي، او کله چې د حدیبیې سوله په هغه کې بیانېږي، نو موږ او تاسو هغسې د خوشحالۍ احساس کوو. کله چې د مکې فتح موږ او تاسو ته بیانېږي، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سترګو اوښکې تویږي، هغه په ډېر یو عاجزانه انداز باندې مکې ته داخلېږي، دا هغه یو احساس دی چې موږ او تاسو د فتح هغه احساس موږ او تاسو په زړه کې را ژوندی کوي. ډېر ښکلی احساس لرم کله چې سیرت لولم. بالکل. باوري صاحب، که وکتل سي د رسول الله مبارک په سیرت کې ګڼ نومونه راځي چې ټول د صحابه کرامو دي، یا د میرمنو دي، یا مثلا د صحابه کرامو د میرمنو دي، او یا هم د صحابه کرامو دي. په دې کې بیا شخصیتونه مختلف دي. ځینې خلک ډېره وابستګي په یو شخصیت پورې تړي. د ځینو خلکو د حضرت بلال رضی الله عنه شخصیت او یادونه خوښیږي، د چا د خالد بن ولید توري خوښیږي. بیا په همدغه اساس په خپلو اولادونو باندې نومونه هم یږدي، یا که تاسو وګورئ تخلصونه هم په همدغه اساس باندې یږدي. کله مو فکر کړی دی چې د چا کیسو نه ډېر خوند اخلئ؟
بالکل همداسې د روان صاحب د انسان طبیعت فرق کوي، عموما د هر انسان طبیعت فرق کوي. یو چاته د حضرت خالد بن ولید دغه جنگي مهارت هغه ته خوند ورکوي او معمولا کوم تاسو وګورو چې مجاهدین اکثریت په خپل بچانو باندې تخپل تخلصونه او لقبونه د خالد سیف الله یا خالد. بالکل همداسې ده. یو چاته د عمر رضی الله تعالی عنہ میړانه او شجاعت خوند ورکوي، هغه د عمر نوم دی. همداسې ابوبکر صدیق د چې هغه یو حلیم دی، ټولنیز شخصیت لري، هغه راستګوی دی. دغه راستګوی هغه ته خوند ورکوي د هغه نوم په خپل اولاد باندې یا په خپل ځان باندې ږدي. بالکل بالکل. تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د رسول الله مبارک سیرت تر موږ پوری په ډیره ښه بڼه رسېدلی دی. خدای پاک دې د دغه سیرت لیکوالانو ته اجر ورکړي. موږ تاسو عجم یو او سیرتونه خو لومړی په عربي ژبه لیکل سوي وي، دا بیا د ژباړې له لارې تر موږ رارسېدلي دي. معمولا په کومه ژبه کې چې یو څه لیکل کېږي تر هغې ژبې اسانه یې چې ژباړل کېږي، ځکه ژباړه خو نو دویمه ژبه ده چې موږ ته تر موږ پورې رارسېږي. او بیا خو نیکمرغه یو چې مستقیم له عربي راغلو که نه، اوس که یوې بلې ژبې ته تلای بیا لا سخته کېده. موږ مخکې ته چې کوم کتاب پروت دی د اسمانونو میلمه، د دغه کتاب په اړه راته ووایاست. پیل دغه کتاب له نومه وکړئ. بالکل همداسې روان صاحب. کله چې په لومړي ځل دغه کتاب ما ولیده، البته سوشل میډیا کې ما ولیده او دغه نوم مې وکوت، نو زه دې ته وادار کړم چې زه دغه کتاب ولولم، ځکه نوم یې واقعا ډېر راښکونکی زړه راښکونکی نوم دی، د اسمانونو میلمه. د اسمانونو میلمه نو طبعا موږ ستاسو په ذهن کې یو پوښتنه پیدا کېږي چې څوک اسمانونو ته تللی دی، هغه اسمانونو ته تللی دی. یو ډول راته ځوابوي هم. بالکل، یعنی چې خپل هغه کتاب کې په ټوله کې داسې وي چې کتاب هغه رنګ ته موږ تاسو وګورو، د کتاب هغه تصویر ته وګورو او هغه نوم ته وګورو، موږ تاسو جوتېږي. او دې کتاب نوم نو واقعا ډېر ښکلی نوم ورته ټاکلی دی، د اسمانونو میلمه. نو مستقیم زموږ او ستاسو هغه ذهن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج ته بیایي. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. که وکتل سي الحمدلله په وروستیو کې د سیرت ګڼ کتابونه چاپ شوي دي. د سیرتونو له ډلې چې تاسو دغه ټاکه طبعا یو څه به وو، یا کوم لوسته یې ښایي ځینې ټکو ته متوجه شوي یاست چې د نورو سیرتونو په پرتله دغه سیرت ځانګړی کوي. هغه ځانګړنې کومې دي؟ یا مثلا د دغه سیرت په اړه راته ووایاست. روان صاحب، د اسمانونو میلمه یوازینی پښتو کتاب چې البته له ژباړې طریقه نه دی راغلی، هغه د خپل ذهن څخه لیکل شوی کتاب دی. یوه ستره ځانګړنه د دې همدا ده. بله ځانګړنه زما په نظر دا ده چې هغه په ډېرې ښکلې او هنري او په ښایسته پښتو ژبه باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب چې موږ تاسو لولو په لومړي مخ کې هغه په د کتاب اولو کې نوشته دی چې د حرا له چوپتیا د غذاګانو تر شوره د نبی علیه السلام مبارک ژوند. دغه هنري جمله ده چې پر لومړیو کې دغه جمله چې موږ تاسو لولو، بیا موږ تاسو واداروي دې ته چې نور کتاب هم د اسمانونو میلمه ولولو. بیا که راسو روان صاحب، د دې کتاب عنوانونه په ډېر یو ښکلي انداز لیکل شوي دي، ډېر قوي سوچ او فکر په دې کې عنوانونو کې شوی دی. لومړیو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ژوند ته رارسېدو، د پیدایښت ته رارسېدو نسب یې راسپړلی دی، ځکه نسب ډېر مهمه دی. موږ تاسو بالکل یو څوک چې پیژنو ناول به د هغو نسب لولو. په دغه کتاب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسب ان تر اسماعیل ذبیح الله پورې ډېر په ښه شکل باندې سپړل شوی دی. بیا نو ځینې عنوانونه دي، زه به دلته تاسو یادوري وکړم چې لیکل شوي دي. پاڅېږه خلکو ویروه، همداسې لیکل شوي دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لاس نیالګي، السابقون الاولون، د صفا په غونډۍ قریشو ته بلنه. نو دا ډېر ښکلي عنوانونه یې ورته ټاکلي دي. او بل مخکې هم یادوري وکړل چې ډېر په ښکلي پښتو ژبه باندې لیکل شوی دی. بل پښتو ژبې ته الحمدلله ډېر کتابونه په دغه وروستیو کې راوژباړل شول، ولیکل شول. خو دا کتاب چې دی دغه لیکوال یې البته نور عربي سیرتونه یې لوستي دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرتونه یې لوستي دي، او د هغو څخه په الهام اخیستنې بیا د خپل ذهن څخه دغسې یو کتاب لیکلی دی. ډېره مننه باوري صاحب. یو څه به ستاسو شخصي تجربې ته راسو. د دغه کتاب د دغه سیرت د لوستلو پر مهال البته ټولې پېښې جذابې دي، کومې پېښې ډېر هېښ کړاست یا یې ډېر ودردولاست؟ په دغه سیرت کې خو ځینې داسې پېښې هم شوي دي چې هلته له رسول الله مبارک سره زیاتی شوی دی. یعنې کومه پېښه داسې وه چې تاسو ته د یاد په لحاظ تر نورو
مخکې وه. سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند د نور انسانانو په شان له کړاوونو هم ډک دی، همدارنګه له خوښیو هم ډک دی، له بریالیتوبونو ډک دی. ما چې ډېر دردوي په ټوله کې په سیرت چې لولم او په هغه کې مې ډېر حتی اوښکې مې ورته راځي، هغه د طائف کیسه ده. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف ته ځي، دردناکه واقعه، ډېر دردناکه واقعه ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند واقعا ډېر له دردناکو واقعو نور هم ډک دی. خو دغه کیسه سړي دا ور پیدوي چې ته یو چا ته ورځې، ته یو چا ته ښه لارښوونه کوي، هغوی ماشومانو ته امر کوي چې دا په کاڼو باندې وولئ، او بیا تر دې اندازې پورې چې د هغه بوټان د له وینو نه ډک شي. او بل ښکلې واقعه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق او دغه ژوند چې موږ تاسو لولو، کله چې د مؤمنانو له مور عایشه رضی الله تعالی عنها سره کومه مینه کوي، دا واقعا ټول مسلمانانو ته یو ښه احساس دی. اول دا چې ابو جهل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ستر دښمن، د تر شا ډېرې کیسې کوي چې دا جادوګر دی او دا دروغجن دی، نعوذ بالله من ذلک، رقم نمونه ور باندې دي. بیا له بلې خوا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن کریم لولي دی، نو پټ ورځي او هغلته غوږ ورته نیسي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز دومره خوږ و چې حتی دښمنانو یې هم غوږ ورته نیوه او د هغه تلاوت یې اورېده. دغه کیسې د سیرت واقعا ماته زړه راښکونکي دي او ځینې مې خواشینی کوي. موږ مخکې یادونه وکړه چې په پښتو کې په وروستیو کې د سیرتونو ګڼ کتابونه شته. څومره مهم دي چې په پښتو کې موږ داسې سیرتونه ولرو یا د سیرت داسې کتابونه ولرو لکه تاسو چې وړاندې وویل چې دغه یو بل عربي کتاب نه دی ژباړل سوی، بلکې لومړی لیکوال پښتون دی، په پښتو ژبه یې لیکلی دی. دا لړۍ څومره مهمه ده چې مخ پر وده روانه ده. بالکل همداسې ده. روان صاحب واقعا کتابونه لیکل شوي دي، بغیر له دې کتابه نور کتابونه هم شته دي چې په پښتو ژبه کې لیکل شوي دي، ژباړل شوي نه دي. بیا هم ضرور ده چې موږ او تاسو کار ورته وکړو. د تالیف او د نصاب کمیټې په دغه برخه کې مسؤلیت لري چې پښتو ته دغه کتابونه نور هم ویلي کې لیکوالان دې ته تشویق کړي. دا موږ او تاسو ډېر زیات مهم او ضروري دی. یو څوک چې یو کتاب اول په بله ژبه باندې لولي، هغه ته دوه زحمت دي. یو خو به دا کتاب زده کوي، له دې څخه به هغه اخذ کوي، او بله به د هغه ژبه زده کوي. نو کله چې په پښتو باندې ولیکل شي، زموږ او ستاسو په کور کې کوچنی ماشوم هم لوستلی شي، مېرمنې هم لوستلی شي، بوډا زاړه خلک هم لوستلی شي. نو پښتو کې ډېر ورته ضرورت دی چې باید په دغه برخه کې لا نور ډېر کار وشي. الحمدلله اوس هم یو څه کار شوی دی، خو لا ضرورت هم ورته شته. که وکتل سي په ښوونځیو کې معمولا د سیرت النبوي سیالۍ جوړیږي، دغه ګامونه څومره مهم دي؟ یو خو د شاګردانو ترمنځ سالم رقابت هم ده، یو بل دوی په ضمن کې ډېر څه زده کولی هم ځي. بالکل. روان صاحب کله چې یو سیالۍ موږ تاسو په لاره باندې اچو، نو هغوی یو مهم او اصلي هدف هغه باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند وي، هغه خپل ماشومانو ته او دغه خپل د وطن بچیانو ته ورپېژندل وي. نو په دغه سیالیو کې خو عموما ځوانان او ماشومان دلته شرکت کوي او ګډون کوي په دغه سیالیو کې. دوی ځینې داسې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحیح آشنایي نه لري، هغوی صرف د دې لپاره چې یو جایزه وګټي دغه سیالۍ کې ګډون کوي. خو کله چې کتاب اخلي، دا کتاب لولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ژوند څخه خبرېږي، بیا وایي چې زه خو چې اوس ما سیالۍ هم ونه ګټله، جایزه مې هم ونه ګټله، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې خو پوه شوم. نو دا ډېر مهمه دی او دغه سیالۍ ډېرې مهمې دي چې د هېواد په هر ګوټ کې باید دا ترسره شي، دا سیالۍ وشي. یعنې په حقیقت کې ټول ګټونکي دي د سیالۍ. او بالکل. بیا د مکاتبو شاګردانو ته باید دغه سیالۍ ورته زیاتې شي. نو تمه ده چې انشاءالله چې په دغه راتلونکي نصابونو کې، په دغه راتلونکو کالونو کې سیرت نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر ځای ورکړل شي. خدای دې وکړي. ډېره مننه باوري صاحب، کور مو ودان چې راغلاست او له موږ سره د اسمانونو میلمه سیرت باندې خبرې وکړې. ډېرې زیاته مننه روان صاحب له تاسو څخه هم چې موږ ته مو په دغه خپرونه کې وخت راکړ. کتاب ژوند کتاب رڼا، د مورید نیکمل وینا، کتاب ژوند کتاب رڼا، کاش د هر افغان په لاس شي د پوهې څراغ. د کتاب پیژندنې او د مطالعې دود پالنې ځانګړې خپرونه. که تاسې د خپلې اړتیا او خوښې وړ کتابونو په لټه یاست،
که د غوره او شاهکار آثارو د منځپانګې له خبرېدو لیوالتیا لرئ نو د پوهې څراغ خپرونه واورئ. دا خپرونه هره شنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت اورېدلی شئ. د پوهې څراغ.